سلامونه وخت په خیر او ستړي مشئ د سیسینې مکملې برنامې ته ښه راغلاست. زه عادل یم او تاسې د ټیک جیني یوټیوب چینل تعقیبوئ. په تیر درس کې موږ تاسې د ډي ټي پي او وي ټي پي په هکله غږېدلي وو. نن په ډېره خوندوره او مهمه موضوع باندې غږېږو چې هغه عبارت ده له ایس ټي پي یا سپینینګ ټري پروټوکول. ایس ټي پي یا سپینینګ ټري پروټوکول په نیټورک کې څومره مهم دی؟ آیا دې باندې تاسې پوهېږئ؟ که نه پوهېږئ راځئ راسره پاتې شئ چې څه لولو، او که چېرته مو لږ هم په دې هکله مخکې زده کړه کړې وي په دغې لیکچر کې به تاسې انشاءالله نور هم پوه شئ چې ایس ټي پي عمین هدف څه شی دی، د څه شي لپاره استعمالیږي او د دې نور ډیټیلز څه شی دي. خو ورځو چې څه لولو. هغه موضوعات چې موږ به یې ولولو ټاپکس وی ویل کور په دې لیکچر کې چې به هغه ټاپکس موږ کور کړو هغه عبارت دی له ریډنډنسي ان نیټورک. په نیټورک کې ریډنډنسي چې شی دی مطلب ډبل لینکینګ یا الټرنیټیو لینک یا بدیل لینکونه څه شی دي. بل چې د ایس ټي پي یا سپینینګ ټري پروټوکول په دې هکله به وغږېږو چې سپینینګ ټري پروټوکول څه شی دی، او همداراز په پای کې موږ کوایزز لرو. 5 پوښتنې دي، هر یوه پوښتنه 4 ځواب لري. تاسې به د هغې پوښتنو څخه سم ځواب په نښه کوئ، ویډیو به پاس کوئ یا به یې ودروئ. ښه راځو لولو ریډنډنسي ان نیټورک. نیټورک ریډنډنسي، نیټورک ریډنډنسي څه شی دي؟ په نیټورک ډیزاین کې ریډنډنسي انتهایی زیاته مهمه ده. څه دس ایسنشل پارټ ان نیټورک ډیزاین، یا په یو نیټورکینګ کې دا ریډنډنسي انتهایی زیاته مهمه ده، ځکه چې عصري شبکې نه عموما هر وخت کې تمه کېږي چې 4 ساعته او د مطلب د ورځې 4 ساعته په هفته کې یوه ورځ یو کال 365 ورځې باید ستا نیټورک فعاله وي. صحیح ده؟ حتی که په دغه نیټورک کې یو ډاون ټایم یا لنډه بندېدنه هم رامنځته شي، کولی شي د کاروبار لپاره ډېر تاوان وکړي. نو مهمه دا ده چې ستا په نیټورک کې ریډنډنسي مطلب ډبل لینک یا الټرنیټیو لینک باید ووسي. که چېرته یو لینک قطع شي بل لینک باید ستا دغه نیټورک مخکې یوسي. نو انتهایی زیاته مهمه ده. د کال 365 ورځې ستا نیټورک باید چې تل فعاله وي. نو مهمه دا ده چې ستا په نیټورک کې ریډنډنسي ووسي. بلې لیکلي دي که د نیټورک یو کمپوننټ خراب شي باید ډاډ ترلاسه کړو چې نورې برخې به په لږ یا هیڅ ډاون ټایم سره دنده پر مخ یوسي. مطلب د دې نه دا دی که چېرته په نیټورک کې یو کمپوننټس یا هارډویر فایل شي نو مهم دا ده چې تاسو سره باید چې ریډنډنسي ووسي چې په ډېر لږ بندېدنې یا ډاون ټایم سره هم باید ستاسې دغه نیټورک څنګه شي مخکې لاړ شي. هر څومره چې ممکن وي باید په نیټورک کې چې شی وشي دغه ریډنډنسي په هر ممکن ځای کې عملي شي. هغه ځای چې تا ته خالي ښکاري یا هغه ځای چې تا ته مهم ښکاري او تا ته ښه ښکاري چې دې ځای کې ریډنډنسي د نیټورک یا د لینک ریډنډنسي مهمه ده، نو باید په هغې ځای کې ته دغه خپل شک منځه یوسي او دغه ځلته باید ته خپله ریډنډنسي یا نیټورک کې څنګه کړې اکټیو کړې. اوس راځو مخکې ځو چې څه لولو. دا مسله د نیټورک یو ډیزاین دی. صحیح ده؟ او په دغه ډیزاین کې تاسو وینئ چې تقریبا زیات سویچونه دي، یو راوټر دی او یو کلاوډ دی مطلب انټرنیټ دی. صحیح ده؟ که چېرته د دغه دې طرف ته دغه غونډ لینک قطع شي، د دغه انټرنیټ طرف ته دغه مین عمومي لینک قطع شي، صحیح ده، نو تاسو وګورئ دغه دې طرف ته دا نیټورک چې ټول بغیر له انټرنیټه کېږي. صحیح ده؟ تاسو پوهېږئ چې بغیر له انټرنیټه ګزاره سخته ده. نو صحیح ده؟ نو اوس دغه نیټورک موږ سره سم نیټورک نه دی، ځکه په دې کې موږ سره اوس ریډنډنسي د دې طرف ته نشته دی. که چېرته په دغه نیټورک کې دا لینک قطع شي، صحیح ده، نو دلته به دغه نیټورک دغه طرف ته کوم پیسیز دي دا به عموما د دغه انټرنیټ سره چې وکړي بیخي ارتباط ونه لري. نو دلته هم ریډنډنسي ډېره مهمه ده. بله دا که دغه پیسې غواړي چې په دغه طرف باندې څنګه کړي انټرنیټ داسې ترلاسه کړي. صحیح ده؟ خو بالاخره دا لینک څنګه شو دغلته دا راوټر قطع شو. صحیح ده؟ نو اوس دلته وګورئ ما سره ریډنډنسي شته، ډبل لینکونه شته دی. صحیح ده؟ نو دا راوټر قطع شو مطلب د دې راوټر کې ځینې ستونزه رامنځته شوه، مطلب راوټر فایل ور رامنځته شو. صحیح ده؟ نو په دې صورت کې دا پیسې ګورئ الټرنیټ بدیله لاره غوره کوي، دغه بل طرف نه د انټرنیټ سره څنګه کړي خپله اکسیسیبیلیټي ترلاسه کوي، مطلب دغه انټرنیټ ځان ته اویلیبل کوي. نو دې ته اوس څه شی وایي؟ ریډنډنسي وایي. او همدارنګه که چېرته په دغه نیټورک کې دا لینک قطع شي، صحیح ده،
نو دغه سویچ چې کوم یو دی د دې لینک څخه استفاده کوي او د دې بل سویچ سره څنګه کیږي خپله اړیکه جاري ساتي. نو تاسو پوه شوئ چې په نیټورک کې ریډنډنسي څومره مهمه ده. صحیح ده. نو اوس راځو لولو براډکاسټ سټورمز. په دې باندې غږیږو چې براډکاسټ سټورمز څه دی، د دې مین کنسپټ څه دی. دلته تاسو وینئ د دغه نیټورک آی ډي چې دا 10.0.0.0.24 ده. صحیح ده. سویچ 1 د ما سره سویچ 2 د سویچ 3 د پی سی 1 چې د سویچ 1 سره کنیکټ د آی پی ادرس د 10.0.0.1 د پی سی 2 سره چې کنیکټ د 10.0.0.2 او د پی سی 3 سره چې کوم سویچ 3 کنیکټ د پی سی 3 آی پی ادرس 10.0.0.3 ده. نو دلته غواړم چې زه ستاسې په اس ټي پي باندې خپل ذهن خلاص کړم. صحیح ده. همدې ځای نه راسره په فکر کې اوسئ. دلته وګورئ د پی سی 1 خپل آرپ ریکویسټ لیږي. صحیح ده. د ډیسټینیشن میک ادرس یې دغه براډکاسټ میک ادرس دی. صحیح ده. دا چې کله ولیږي داسې نو دا د ټول نیټورک څنګه کیږي، سویچ 1 نه سویچ 2 لځي او سویچ 1 نه سویچ 2 لځي او بل د سویچ 1 نه سویچ 3 لځي. دا به داسې براډکاسټینګ در سره کوي. صحیح ده. که تاسې فکر وکړئ دغه د سویچ 1 نه چې سویچ 2 له کوم دغه آرپ ریکویسټ تللی دی دا بیرته د سویچ 3 له هم راغلی دی او پی سی 2 له هم راغلی دی. صحیح ده. او د سویچ 3 نه چې کوم ریکویسټ تللی دی دا سویچ 2 له هم تللی دی. بیا په همدې ډول دغه پی سی 2 بیرته دغه آرپ یونیکاسټ فریم بیرته څنګه کیږي پی سی 1 ته رالیږي. خو آیا تاسې پوهېږئ چې دا نیټورک موږ سره سم دی او که نه؟ نه، دا نیټورک موږ سره سم نه دی. چې دلته دغه وګورئ دغه ریکویسټ تر اوسه پورې موږ سره په دغه آرپ ریکویسټ کوم چې د براډکاسټ فریم دی صحیح ده تر اوسه موږ سره په دې نیټورک کې پاتې دی. صحیح ده. دا به تل داسې روان وي. صحیح ده. دغه سویچ 3 نه به بیرته سویچ 1 لځي. صحیح ده. د سویچ 3 نه به سویچ 2 لځي او بیا به همدغسې لوپینګ تر سره کوي که مو فکر وي. صحیح ده. لوپینګ به تر سره کوي او دا زموږ او ستاسې د نیټورک لپاره ډېر لوی زیان دی. شاید په ځینې وخت کې ستاسو د نیټورک ډاون شي. صحیح ده. لوډ پرې راشي ډاون شي. نو دا اوس ډېر غټ زیان دی. نو دغلته براډکاسټ سټورم تر سره شو. تاسو وګورئ چې د ایترنیټ هیډر doesn't have the TTL field. اوکې. نو تاسو ته ما وایي د TTL field عموما په لیر 3 کې استعمالیږي. صحیح ده. دلته TTL field ولته لیکلي چې د ایترنیټ هیډر doesn't have the TTL field. TTL field عموما چې موږ ویلی په لیر 3 کې د لوپینګ د اوایډینګ لپاره استعمالیږي. په دې درس کې موږ لوستی دی. نو دلته موږ سره د TTL field په ایترنیټ هیډر کې نشته دی. اوکې. Now, when too many broadcast messages are sent on a network, which can make network slow or stop working, this is called broadcast storm. نو دې ته موږ څه شی وایو؟ براډکاسټ سټورم. کله چې زیات براډکاسټ میسیج په یو نیټورک کې سین کړي او نیټورک سلو یا هم د هغې دغه کار سټاپ کړي نو دې ته څه شی وایي؟ براډکاسټ سټورم. تاسو ولیده چې دلته موږ سره د سویچ 1 نه میسیج لاړه حتی بیرته سویچ 1 له راغی بیا همداسې لوپینګ یې تر سره کول. نو ستاسو د نیټورک په پای کې په دې شکل باندې ښکاري چې د هر یو میسیج به په براډکاسټ میسیج به څنګه کیږي پرله پسې ډول په دغه نیټورک کې څنګه کیږي لوپینګ تر سره کوي. بالاخره ستاسو به نیټورک سلو شي یا به ډاون شي خپل کار به څنګه کړي سټاپ کړي. نو د دغه کنسپټ لپاره ترڅو د دغه لوپینګ مخنیوی وشي موږ څه شی استعمالو؟ ایس ټي پي یا سپینینګ ټری پروتوکول. نو اوس راځو سپینینګ ټری پروتوکول په هکله غږیږو یا ایس ټي پي. صحیح ده. ښه. د ټول وینډرز سویچونه په بای ډیفالت حالات ایس ټي پي چالانوي یا سویچ فرام آل وینډرز رن ایس ټي پي بای ډیفالت. دغه ایس ټي پي چې دی په هر سویچ کې بای ډیفالت څنګه وي ایس ټي پي بای ډیفالت فعاله وي. صحیح ده. مین هدف دا دی د ایس ټي پي د لیر 2 لوپینګ د دې له لارې مخنیوی کوي چې تکراري یا ریډنډنټ پروټونه په بلاکینګ حالات کې ځای پر ځای کوي چې په اصل کې د انټرفیس غیر فعاله کول دي. په انګلیسي کې ووایو ایس ټي پي prevents layer 2 loops by placing redundant ports. مطلب دا دی د ایس ټي پي چې دی موږ سره په لیر 2 کې د لوپینګ مخنیوی کوي د څه په واسطه د ریډنډنټ پورټس په واسطه. مطلب ریډنډنسي چې کله موږ تاسې الټرنیټیو یا بدیل لینکونه ولرو نو په دې صورت کې بیا موږ تاسې په نیټورک کې د لوپینګ مخنیوی کوي او دغه ریډنډنټ لینک عموما په بلاکینګ سټارټ کوي.
صحیح ده یا essentially disabling the interfaces صحیح ده عموما دغه انټرفیسونه په بلاکینګ حالات کې وي کوم چې دغه موږ سره دی redundant لینک وي کله چې نور لینکونه ډاون شي کوم چې فعال یا اکټیو یا فارورډینګ حالات کې کوم لینکونه دي بل هغه نه وروسته همدغه بلاکینګ حالات کې چې کوم پورټس دي یا لینکس دي دا خپل اپریشن مخکې وړي خو په دې صورت کې چې پلان ا څنګه شي ناکامه شي ښه دغه انټرفیسونه چې کوم په بلاکینګ حالات کې دي دغه انټرفیسونه چې په بلاکینګ حالات کې دي د بیک اپ په توګه عمل کوي چې کچیرته فارورډینګ انټرفیس خراب شي نو دوی کولای شي خپل حالات فارورډینګ ته څنګه کړي داخل کړي نو هدف دا دی دغه کوم بلاک انټرفیس چې موږ انټرفیسز بلاک کړي دي اس ټي پی په تر باندې صحیح ده نو کچیرته هغه فارورډینګ سټپ کې یا کوم سټپونه چې فعال دي هغه یو د هغه لینکونه قطع شي وش کیږي یا انټرفیس یې خراب شي صحیح ده نو بل اخر د زمونږ دغه نور لینکونه چې کوم الریډي د بیک اپ په شکل موږ د redundant لینک یا پورټونه ساتلي دي نو دا څنګه کې خپل اپریشن مخکې وړي interfaces in blocking state only send and receive STP message called BPGs یا bridge protocol data units هغه انټرفیسونه په بلاکینګ حالات کې چې کوم دي هغه یوازې د STP پیغامونه چې ورته BPDU وايي لیږدوي او ترلاسه کوي خو اوس د پښتنه دا تر رامنځته کیږي چې bridge protocol data units دلته دغه بریج څه شي ته وایي صحیح ده اوس راځو په اس ټي پی کې بریج څه شي ته وایي صحیح ده اوس لولو دلته تاسو وګورئ ما سره یو سویچ دی یو هب دی او بل څه شي دی سویچ دی صحیح ده خو دلته موږ په منځ کې چې واچول بریج واچول تاسو ته ما مخکې ویلي وو چې اوس په نیټورک کې هب او همدارس د بریج څخه استفاده نه کیږي ځکه دا زړې ټیکنالوژیز دي او د سویچ ته نشي رسیدلی ځکه که هب ته وګورو دا موږ سره نن انټیلیجنټ ډیوایس دی او همدارازه سویچ د موږ سره انټیلیجنټ ډیوایس دی مطلب میک ادرس پیژني خو بریج د ترانزیشنل یونټ په شکل باندې کار کوي د هب او د سویچ ترمنځ دلته تاسو وګورئ صحیح ده نو اوس لولو چې سپینینګ ټری پروتوکول still use the term bridge صحیح ده د سپینینګ ټری پروتوکول هم دغه بریج کانسپټ کاری صحیح ده لکه څنګه چې دلته تاسو وینئ صحیح ده however when you use the term bridge we really mean switch صحیح ده مطلب دا کله چې موږ دغلته بریج استعمالو په اس ټي پی کې د دې نه هدف دا دی چې دا موږ سره سویچ دی صحیح ده bridge are not used in modern network نو معلومه خبره ده چې بریج موږ سره په ماډرن نیټورک کې نه استعمالیږي دلته تاسو وګورئ د هب او د سویچ ترمن دا بریج یو ترانزیشنل یونټ په شکل کارول شوی دی خو په اس ټي پی کې هم موږ دغه بریج کانسپټ کارو صحیح ده چې هغه ته موږ به سویچ وایو راځو اوس د ذهن مو په خلاصومه اکثره ځینې موضوعات ځینې ورونه پوښتنې کوي چې په دغه تیوري باندې موږ په شکل باندې نه پوهیږو کوشش وکړئ چې دغه تیوري څو ځله وګورئ که چېرته بیا هم نه پوهېدئ د پیکټ ټریسر ډیمو خو شته دی په هغې باندې ستاسې ذهن ډېر ښه خلاصېږي راځو مخکې ځو چې څه لولو ښه سپینینګ ټری پروتوکول کې بیا هم پاتې کیږو دلته تاسو سره موږ سره بیا هم د نیټورک هماغه ډیاګرام دی صحیح ده هماغه نیټورک ډیزاین دی اوس دلته تاسو وګورئ دلته سویچ 2 دی سویچ 3 دی او همدارا سویچ 1 دی صحیح ده خو دلته دغه ټول انټرفیس څنګه دی په فارورډینګ حالات کې دي کوم فکر وي د دې لایټ څنګه دي شنه دي صحیح ده خو دغه یو انټرفیس څنګه دی په بلاکینګ سټیټ کې دی والی دا د اس ټي پی په تر باندې بای ډیفالت څنګه دی بلاک شوی دی ځکه دا موږ سره د redundant لینک یا د بیک اپ په شکل عمل کوي فکر وکړئ چې دغه لینک موږ سره بیخي شته نه دی صحیح ده شته دی خو البته دا د اس ټي پی په تر باندې څنګه شي بلاک شوی دی ځکه نور لینکونه شته دی چې سویچ 1 چې پی سی 1 له پی سی 2 سره کانیکټ یا پی سی 3 له پی سی 2 سره کانیکټ تاسو لږ فکر وکړئ نو دلته نور لینکونه شته دی صحیح ده نو دلته دغه یو لینک څنګه دی بلاک شوی دی صحیح ده د اس ټي پی په تر باندې نو دلته دغه پی سی 1 غواړي ارپ ریکویسټ څنګه کړي سین کړي دا وګورئ دا به لومړی څه لزي سویچ 1 لزي صحیح ده او دا به زی چرته زی سویچ 1 نه به سویچ 2 لزي او سویچ 1 نه به سویچ 3 لزي او سویچ 3 نه به پی سی 3 لزي او د سویچ 2 نه به چرته زی پی سی 2 لزي خو دلته کوم فکر وی دغه تج دا کوم لینک بلاک ته صحیح ده په دې باندې کوم میسج څنګه شو فارورډ نشو که چیرته دا لینک موږ سره بلاک شي د اس ټي پی په تر باندې صحیح ده په یو دم باندې نو دغه نور لینک به څنګه کړي دغه خپل اپریشن تر سره کړي نو دې ته اوس موږ ریډنډنسي و دغه بلاک لینک دغه لینک چې تاسو وینئ دغه لینک صحیح ده دغه لینک چې بلاک شو دا د اس ټي پی په تر باندې بلاک شو دلته موږ سره ریډنډنسي شته
که چیرته دغه لینک موږ سره فایل شوی وي او دغه نور لینک موږ سره د ریډنډنسي په حیث باندې نه وي نو زموږ دا نیټورک څنګه کېده ډاون کېده. ښه اوس راځو سپیننګ ټری پروتوکول. صحیح ده. د سپیننګ ټری پروتوکول په هکله نور هم غږیږو. STP د دې له لارې چې کوم بوټونه په فارورډینګ حالات کې دي او کوم بوټونه په بلاکینګ حالات کې وي وټاکي په شبکه کې له هر ځای ته یا له هر ځایه یوازینۍ لاره جوړوي. دا کار د لټو لوپونو مخنیوی کوي. نو STP د دې لپاره چې د فارورډ ځان ته معلومه کړي چې کوم پورټونه په فارورډینګ سټیټ کې دي او کوم پورټونه په بلاکینګ سټیټ کې دي نو دا له هر ځای ته یا له هر ځای یوازینۍ لاره جوړوي او دا کار د لټو لوپونو مخنیوی کوي. STP د دې لارې چې کوم پورټونه په فارورډینګ حالت کې دي او کوم پورټونه په بلاکینګ کې وي په شبکه کې هر ځای ته له هر ځایه یوازینۍ لاره جوړوي چې دا کار د لټو لوپونو مخنیوی کوي. بل دا چې STP یو ټاکلی پروسس لري. صحیح ده چې هغې له لارې دا ټاکي چې کوم پورټونه باید په فارورډینګ کې وي او کوم پورټونه باید په بلاکینګ کې وي. تاسو ته ما مخکې ویل چې STP هغه یو لینک بلاک. صحیح ده. یو انټرفیس بلاک یو پورټ بلاک. صحیح ده. نو په هغې صورت کې اوس موږ ته صحیح ده بلاک خو یې که خو موږ ته دا پته نه لګي چې دا په کوم څه صورت کې بلاک. صحیح ده. نور پورټونه ولې نه انټرفیسونه پورټونه ولې نه بلاک کېږي. نو د دې لپاره STP خپل پروسس لري. کوم پورټونه باید په فارورډینګ حالت کې وي او کوم پورټونه باید په بلاکینګ حالت کې وي. هغه سویچونه چې STP پکې چالانه وي د خپلو انټرفیسونو له لارې هیلو BPDU لیږي او ترلاسه کوي. ډیفالټ ټایمر هر 2 ثانیې کې یو ځل د هیلو BPDU د هر انټرفیس لارې څنګه کېږي لیږدول کېږي. هغه سویچونه چې په هغې کې STP چالان وي نو خپلو انټرفیسونو ته څنګه کېږي په 2 سیکنډه کې د هیلو میسج څنګه کېږي یا د هیلو BPDU څنګه کېږي لیږي په 2 سیکنډه کې. دغه 2 سیکنډ بای ډیفالټ ټایم دی. صحیح ده. دغه BPDU دې لپاره لیږي چې مطرف ته مقابل طرف ته لینک او مقابل طرف ته دغه سویچ څنګه دی په رننګ حالات کې دی اکټیو دی او که نه که چې او یا هم په دې داسې ځان پوهېږي چې نوی ډیوایس خو اضافه شوی نه دی نو دغه STP دغه BPDUs د هغه هیلو پیکټس په 2 سیکنډه کې لیږي تر څو اپډیټس ترلاسه کړي. ښه که یو سویچ په یو انټرفیس باندې هیلو BPDU ترلاسه کړي نو دا پوهېږي چې دغه انټرفیس له بل سویچ سره وصل دی. نو دا معلومه خبره ده کله چې یو سویچ دغه BPDUs لیږي نو دا پوهېږي تاسو ته تېر دغه په دریم ټکسټ کې هم وویل چې کله یو سویچ یو انټرفیس باندې هیلو BPDU ترلاسه کړي نو دا پوهېږي چې انټرفیس له بل سویچ سره څنګه دی کنیکټ مطلب مقابل طرف باندې پوهېږي چې دا ما سره وصل دی. که چېرته دغه هیلو BPDUs ونه لیږل شول معلومه خبره شوه چې مقابل طرف نه ریکویسټ رانغی نو معلومه خبره شوه چې زموږ په نیټورک کې ستونزه ده. راوټرونه کمپیوټرونه او نور وسایل STP نه کاروي نو د دوی هیلو BPDUs هم نه لیږدوي. نو دا در سره په ذهن کې وساتئ چې راوټر او کمپیوټرونه په دې کې STP عموما نه کارول کېږي او دوی هیلو BPDUs نه لیږدوي. ښه تاسې وګورئ دې نیټورک ډیاګرام ده. د PC1 غواړي دغه هیلو BPDUs ولیږي سویچ 2 ته سویچ 1 ته. صحیح ده. او هغې بیا چیرته لیږي تاسې وګورئ نو دې هیلو BPDUs ولیږله د سویچ 1 د PC1. صحیح ده وبخئ او دغه هیلو BPDUs په دې نیټورک کې ټولو سویچز ته لاړه. صحیح ده. یو لوپ یې هم رامنځته کړه نو دلته څنګه دغه هیلو BPDUs په 2 سیکنډ کې څنګه شوه ټولو ته فارورډ کېږي او دغه هیلو BPDUs تل فعاله وي تر څو چې په STP په یو سویچ باندې څنګه وي فعاله وي. ښه what are BPDUs used for؟ ښه موږ دا BPDU وایو چې په 2 سیکنډه کې د BPDU میسج ولیږل شو هغه وشو او دا وشو. صحیح ده. اوس وایو چې دا BPDU د څه شي لپاره استعمالیږي. سویچونه د STP BPDUs پیغامونه کې یو فیلډ کاروي چې ورته بریچ ID وایي. په دغه BPDU کې یو فیلډ شته دی. صحیح ده. دغه STP چې د BPDU د میسج لیږي په دې کې یو فیلډ دی چې دې فیلډ ته څه وایي بریچ ID وایي تر څو د شبکې لپاره روټ بریج انتخاب کړي. ښه دا روټ بریج څه شی دی؟ هغه سویچونه چې تر ټولو کم بریج ID ولري د شبکې د روټ بریج ټاکل کېږي. صحیح ده. اوس د ولولو چې دغه روټ بریج څه شی دی. بریج ID په بریج ID باندې مو خبرې وکړې چې دې په واسطه موږ روټ بریج انتخابوو. په بریج ID کې بیا موږ سره 2 برخې دي. صحیح ده. د روټ بریج د انتخابولو لپاره موږ سره 2 برخې دي چې یو پرایورټي ده د یو سویچ او بل د سویچ میک ادرس دی. په دې صورت کې
منګه هغه سویچ د روټ برج په شکل انتخابو چې هغه پرایورټي کموي. صحیح ده. که چیرته دا پرایورټي څنګه شو سیم شو بیا موږ میک ادرس لزو بیا هغه سویچ بیا موږ میک ادرس په شکل باندې کارو چې هغه د میک ادرس کمی بیا موږ د روټ برج په شکل انتخابو. صحیح ده. دلته تاسو ګورئ د ډیفالت برج پرایورټي عموما موږ سره 2988 په ټولو سویچونو باندې. صحیح ده. So by default the MAC address is used as a tiebreaker. Lowest MAC address become the root bridge. دغه default bridge priority موږ سره عموما 2988 ده. خو که چیرته دا سیم شوه په دې صورت کې به د مونږه د MAC address نه څنګه کیږو استفاده کوو. د bridge priority is compared first. لومړی مونږه مهمه دا ده چې د root bridge د انتخاب لپاره چې وکړو priority وګورو. if the tie که چیرته دغه پرایورټي د ټولو سویچونو سیم وه بیا له هغې نه وروسته موږ میک ادرس لزو. صحیح ده. د میک ادرس از دین کمپیرډ. د میک ادرس له هغې نه وروسته څنګه کېږي کمپیر کېږي. ښه دلته ما سره بیا هم هغه ټاپالوجي ده. صحیح ده. او د دوی دغه د سویچونو چې کوم انټرفیسز پورټونه دي د ګیګا ایترنیټ 0/2 دا ټول په فارورډینګ حالات کې دي. صحیح ده. ځکه دا له پی سي سره کنیکټ دی او پی سره چې کوم پورټونه کنیکټ وي هغه چې د په لوپینګ کې برخه نه اخلي نو په دې صورت کې دا بای ډیفالت څنګه وي په ډیزګنیټډ یا په فارورډینګ حالات کې وي. ښه دلته داسې فکر وکړئ چې دا موږ سره 3 سویچونه دي. سویچ 1 سویچ 2 سویچ 3. صحیح ده. کوم یو موږ سره اوس دلته د روټ برج په شکل انتخابیږي. صحیح ده. نو دلته موږ لومړی څه ته ګورو پرایورټي ته ګورو. صحیح ده. کوم فکر وي د سویچ 1 پرایورټي هم 2988 د سویچ 2 پرایورټي هم 2988 او همداراز د سویچ 3 پرایورټي هم موږ سره 2988 ده. صحیح ده. له هغې نه وروسته چې د دې میک ادرس ته ګورو پرایورټي خو یې سیم شوه که نه. که چېرته د دې کار یو پرایورټي کمزورې وی یا کمه وی هغه موږ د روټ برج په شکل انتخابولو. که څه هم اوس د دوی پرایورټي سیم ده اوس راځو میک ادرس لزو. د سویچ 1 هغه فرض کړئ که نه دا ما دا ټاکلی. د سویچ 2 هغه BBB او د سویچ 3 هغه CCC ده. صحیح ده. اوس دلته کوم یو میک ادرس کمزوره دی. معلومه خبره ده چې سویچ 1 میک ادرس څنګه دی کمزوره دی. هغه A.A.A ده. نو دا موږ سره د روټ برج په شکل څنګه شو انتخاب شو. کله چې دا موږ د روټ برج په شکل انتخاب کو نو په د روټ برج کې یو خصوصیت دی چې د دې دغه ټول پورټونه څنګه وي په ډیزګنیټډ یا فارورډینګ حالات کې وي. صحیح ده. all interface in the root bridge are designated ports. ټول انټرفیسونه د روټ برج هغه په ډیزګنیټډ حالات کې یا فارورډینګ حالات کې وي. designated port are in the forwarding state. نو د designated پورټونه عموما په فارورډینګ سټیټ کې وي. صحیح ده. ښه اوس ولو روټ برج مخکې تاسو ته یادونه کړې وه چې د روټ برج لکه داسې عمل کوي لکه به څنګه چې په ریل نیټورک کې دغه برج ترانزیشنل یونټ په شکل باندې کار کوي. اوس راځو د روټ برج په هکله درته غږېږم. ښه کله چې یو سویچ عموما چالان شي دا ګمان کوي چې دا په خپله روټ برج دی. صحیح ده. اول سره کې چې دا سویچ چالان شي بس دا ګمان کوي زه روټ برج یم. صحیح ده. خو دلته سویچ به یوازې هغه وخت خپله روټ برج موقع پرېږدي که چیرته سوپیریر بی پی ډي یعنې کم روټ برج آی ډي لرونکی بی پی ډي ترلاسه کړي. هدف څه شی دی؟ هدف دا دی کله چې دا سویچ موږ چالان کړو نو دا وایي چې زه هغه یم روټ برج یم. خو کله چې د نورو سویچز نه دغه بی پی ډي ترلاسه کړي. صحیح ده. ترلاسه کړي نو که چیرته بی پی ډي یا سوپیریر بی ټي یو نه کم برج آی ډي لرونکی بی پی ډي ترلاسه کړي نو په دې صورت کې دغه دا د خپل حالات پرېږدي. وایي چې نه کیدای شي یو بل سویچ برج آی ډي له مانه کمزور او هغه روټ برج وټاکل شي. صحیح ده. کله چې ټاپالوجي بشپړه شي یا کنورټ شي او ټول سویچونه په یو روټ برج باندې موافق شي نو یوازې روټ برج به بی پی ډي څنګه کې لیږدوي. اول سر کې ګوره هدف دا دی چې اول سر کې سویچ څنګه پاور آن چې دا وایي زه روټ برج یم. خو کله چې دې ته دغه بی پی ډي ولېږدول شي د نورو سویچونو تر باندې. صحیح ده. دلته دا به وایي چې یاره نور مې که سویچونه شته دی چې هغه حق ولري چې روټ برج شي. صحیح ده. نو کله چې ټاپالوجي دغسې بشپړ ډول کنورټ شي بشپړه شي نو ټول سویچونه بیا روټ برج باندې په یو روټ برج باندې څنګه کېږي موافقه کوي او نو یوازې روټ برج به بیا بی پی ډي څنګه کېږي لیږدوي. همدغه چې انتخاب شوی دی.
د شبکې نور سویچونه به دا ویډیوز څنګه کېږي مخ ته ولېږي خو په اصل کې خو خپل اصلي ویډیوز به څنګه کې له دې نه وروسته نه جوړېږي دغه ویډیوز به له دې نه وروسته د روټ برج په واسطه څنګه کېږي نورو سویچز ته څنګه کېږي لېږدول کېږي ښه سپیننګ ټري پروټوکول سټیپس د سپیننګ ټري ځینې سټیپس دي تاسې وګورئ یو سویچ روټ برج په توګه ټاکل کیږي دا معلومه خبره ده چې یو سویچ موږ د روټ برج په شکل باندې ټاکو صحیح ده د روټ برج ټول پورټونه ډیزیګنیټډ پورټس وي یعنی په فارورډینګ حالات کې وي صحیح ده ښه اوس لولو د روټ برج سلیکشن اورډر اوس دغه روټ برج اوس موږ ته دا معلومیږي نه صحیح ده دغه سویچ کوم یو سویچ به اوس موږ د روټ برج په شکل انتخابو مخکې تاسو ته لږ یادوري وکړه خو دلته بیا درته اول تر ټولو کم برج آی ډي والا صحیح ده که برج آی ډي یو شان وي نو هغه سویچ تر ټولو کم میک ادرس ولري هغه موږ سره څه شی دی د روټ برج په شکل څنګه کیږي انتخابیږي اول لویسټ برج آی ډي له هغې نه وروسته بیا کمپیر کیږي لویسټ میک ادرس کوم چې میک ادرس کوچنی وي نو په هغې صورت کې بیا هماغه موږ سره روټ برج دی هر پاتې سویچ به د خپلو انټرفیسونو څخه یو انټرفیس د روټ پورټ په توګه څنګه کیږي ټاکي چې دغه روټ پورټ به هم څنګه کیږي فارورډینګ حالات کې وي چې دا روټ پورټ څه شی دی په دې اړه هم درته غږیږم او کوم انټرفیس باید د روټ پورټ په توګه انتخاب شي په دې اړه هم درته وایم هغه پورټونه چې د روټ پورټ مقابل لوري ته وي همیشه ډیزیګنیټډ پورټس وي صحیح ده روټ پورټ مقابل لوري ته چې وي هغه ډیزیګنیټډ پورټس وي دا معلومه خبره ده او اکثره ډیزیګنیټډ پورټس لرونکي سویچ موږ سره شوي هغه د روټ برج سویچ وي صحیح ده ښه دغه روټ پورټ په کوم ډول باندې انتخابیږي دا د کاست په تر باندې انتخابیږي صحیح ده کومې چې کاست کم وي د کوم پورټ هغه موږ سره د روټ پورټ په شکل انتخابیږي ښه دلته تاسو وګورئ د ایترنیټ او فاست ایترنیټ لپاره موږ د ایس ټي پی کاست سل لرو او همدارز 19 لرو خو د ګیګ لپاره موږ د هغې مربوطه کاست څو لرو 4 لرو او 2 لرو نو تاسو ته ما وویل چې هغه پورټ موږ سره د روټ پورټ یا د ډیزیګنیټډ پورټ سره کنیکټډ پورټ دی کوم چې هغې کاست کم وي صحیح ده نو اوس راځو نو دغه موضوع یا دغه ټیبل د سره څنګه کړئ په ذهن کې وساتئ ښه اوس راځو سپیننګ ټري پروټوکول دلته تاسې وګورئ مخکې موږ دغه سویچ 1 شو ټاکلی و د روټ پورټ په شکل ښه دلته تاسې وګورئ دغه سویچ 1 موږ ته شي د روټ برج په شکل انتخاب کړی و صحیح ده او د دې دغه ټول پورټونه په کوم حالات کې وو په ډیزیګنیټډ حالات کې تاسو ته ما مخکې ویل چې د روټ برج چې کوم سویچ انتخاب شي هغې ټول پورټونه څنګه وي په فارورډینګ سټیټ کې وي یا ډیزیګنیټډ حالات کې وي صحیح ده اوس دغه نور انټرفیس پورټونه چې په نورو سویچ 2 او سویچ 3 کې دي صحیح ده دغه ګیګا ایترنیټ 0/1 او ګیګا ایترنیټ 0/0 دغه انټرفیسونه یا دغه پورټونه چې د اوس په دې کې کوم یو د روټ پورټ په شکل موږ څنګه کړو انتخاب کړو ترڅو د ډیزیګنیټډ پورټ سره څنګه اړیکه ونیسي او کوم یو موږ په بلاک سټیټ کې پرېږدو اوس معلومه خبره مهمه دا ده چې کوم باید موږ سره په بلاک سټیټ کې وي ترڅو چې یو لینک کته شي بل لینک خپل اپریشن ترسره کړي صحیح ده نو دې لپاره ما تاسو ته ویلو چې د روټ پورټ انتخابولو لپاره موږ د روټ کاست څخه استفاده کوو د سویچ 1 نه سویچ 2 ته او همداراز د سویچ 1 نه چې کوم اډورټایزمنټ کیږي د دې کاست په دې ډول دی د سویچ 2 نه چې کوم اډورټایزمنټ کیږي د لینکونو کاست په دې ډول دی صحیح ده دلته تاسو وګورئ سویچ 1 خو موږ سره الریډي روټ برج دی صحیح ده او د دې مربوطه پورټونه څه دي نو ټول ډیزیګنیټډ حالات کې دي سویچ 2 پاتې دی او سویچ 3 پاتې دی د دې سویچ 2 او د سویچ 3 ترمنځ چې کوم لینک دی صحیح ده چې دواړه یو له بل سره په ګیګا ایترنیټ 0/0 او ګیګا ایترنیټ 0/1 باندې کنیکټ دی د دې کاست یو طرف نه 4 دی او بل طرف نه هم 4 دی که دا موږ جمع کړو انتهایی زیات راځي د دې کاست 8 راځي صحیح ده خو دلته د بل طرف د سویچ 1 او سویچ 2 ترمنځ لینک ته که موږ وګورو دا کاست چې دی 0 دی نو 8 اوس کم دی او که 0 کم دی صحیح ده نو د دلته کاست 0 موږ سره کم دی نو دغه انټرفیس ګیګا ایترنیټ 0/1 په سویچ 2 کې موږ سره څه شی دی روټ پورټ دی ښه سویچ 3 له راشئ په سویچ 3 کې هم موږ که وګورو د سویچ 2 او سویچ 3 ترمنځ کاست 8 دی خو د سویچ 1 او سویچ 2 ترمنځ کاست موږ سره څو دی خو د سویچ 1 او سویچ 3 ترمنځ کاست موږ سره څو دی 0 دی
نو دا طرف موږ سره څه شو روټ پورټ شو. نو دغه یو خبره در سره په ذهن کې یاد وساتئ چې هغه روټ پورټ چې کوم مقابل طرف ته پورټ سره کنیکټ دی هغه باید چې ډیزیګنیټډ وي. صحیح ده. او ډیزیګنیټډ پورټ مقابل طرف ته چې کوم کنیکټ دی هغه به موږ سره نه دی معلوم. صحیح ده. خو د روټ پورټ چې مقابل طرف ته کوم پورټ دی هغه موږ سره په ډیزیګنیټډ حالت کې باید must be in designated. اوس بیا هم راځو په همدغه کې پاتېږي سپیننګ ټری پروتوکول او لولو چې یو سویچ د روټ برج په توګه ټاکل کیږي. د روټ برج ټول پورټونه ډیزیګنیټډ پورټس وي یعنی ټول پورټونه په فارورډینګ حالت کې پرله پسې زه تاسو ته دا وایم. هر پاتې شوی ایچ ریماینینګ سویچ به د خپلو انټرفیسونو څخه یو انټرفیس د روټ پورټ په توګه ټاکي چې فارورډینګ حالت کې وي. صحیح ده. مطلب هغه سویچ چې روټ برج نه وي هغه به باید چې خپل دغه یو انټرفیس د روټ پورټ په توګه انتخاب کړي. د روټ پورټ چې د مقابل اړخ پورټونه ټول تل ډیزیګنیټډ پورټ تل درته یادونه زه کړم چې دغه د روټ پورټ مقابل طرف باید تل څنګه وي په ډیزیګنیټډ حالت کې وي. د روټ پورټ د انتخاب ترتیب یا روټ پورټ سلیکشن آرډر. اول چې موږ ګورو چې روټ پورټ کله انتخابو لویست روټ کاست ته ګورو مطلب د لینک کاست ته ګورو. لا هغې نه وروسته که چیرته تاسو ته ما مخکې ونه ویل خو اوس یې دلته یادوري کړم هلته خو مو کاست ته اوقات که چیرته کاستونه ځینې وخت کې ګوره ریډنډنسي زیاته وي مطلب لینکونه زیات وي د بیک اپ په خاطر نو په دې صورت کې به اکثر ځایونو کې دغه کاست څنګه کېږي مساوي کېږي. ځینې ځایونو کې ټول څلور وي ځینې ځایونو کې اته وي. صحیح ده. نو شاید له دې نه هم زیات شي. که چیرته روټ کاست څنګه و موږ سره په ځینې ځایونو کې مساوي راغی مطلب که چیرته ریډنډنسي لینک زیات اوسي مطلب د بیک اپ لینکونه زیات نو په دې صورت کې شاید چې دغه روټ کاست سره مساوي شي. په دې صورت کې موږ د نایبر برج آی ډي ته ګورو مطلب د ګاونډي سویچ برج آی ډي ته ګورو. صحیح ده. بیا برج آی ډي کې به موږ پرایورټي ته ګورو چې پرایورټي کمه وه بیا هماغه طرف موږ سره کوم ته نایبر چې پرایورټي کمه وه هماغه طرف بیا موږ سره روټ کاست دی. بیا که پرایورټي هم ټای وه مطلب مساوي وه بیا له هغې نه وروسته څه ته ګورو میک ادرس ته ګورو. که چېرته د نایبر برج آی ډي هم سره مساوي شو بیا څه شی ګورو بیا لویست نایبر پورټ آی ډي ته ګورو. وروسته هیله همدا ده چې خبره چې بیا موږ چې ته ګورو لویست نایبر پورټ آی ډي ته ګورو. که چېرته پورټ آی ډي تر ټولو کوچنی وه نو هغلته بیا موږ څه کړو هماغه بیا موږ سره لویست بیا هماغه موږ سره روټ پورټ څنګه دی سلیکټ دی. لکه په دې هغه کې تاسو وینئ سکرین شاټ کې وینئ دلته ما سره وګورئ دغه رول او بیا د هغې نه وروسته سټیټوس او بیا کاست دلته دې خوا وګورئ پرایورټي او پلس پورټ نمبر. دلته وګورئ پرایورټي یو سلاتیش بای ډیفالټ ده خو پورټ آی ډي او پورټ نمبر تاسو وګورئ هغه 1 2 3 4 5 دی. نو د ګیګا ایترنیټ 0/1 نه د ګیګا ایترنیټ 0/2 پورټ نمبر څنګه دی پورټ آی ډي څنګه د کوچنی د مطلب یو ده نو دا به موږ سره څه ټاکل کیږي دا به موږ سره ټاکل کیږي د روټ پورټ په شکل. ایس ټي پی پورټ آی ډي پرایورټي پورټ پرایورټي تاسو وینئ بای ډیفالټ اتیش ته جمع پورټ نمبر نو دا موږ سره څنګه د پورټ آی ډي د لکه څنګه چې په دې ځای کې هم تاسو وینئ نو دغه پورټ آی ډي ته موږ ګورو که چېرته هغه کوچنی وه نو هماغه موږ سره څه شی دی هغه موږ سره روټ پورټ دی. دلته اوس بیا وګورئ هماغه نیټورک ډیاګرام دی چې موږ خو دغه ټول سویچ پورټونه څنګه کړه مصروفه کړه سویچ 1 او سویچ 2 ترمنځ او سویچ 3 او سویچ 1 ترمنځ څوک مو ډیزیګنیټډ کړه څوک مو څنګه کړه روټ پورټ کړه. صحیح ده. اوس خبره دا ده چې کوم پورټونه باید موږ سره په بلاک حالات کې واوسي تر څو چې دغه نور لینکونه کله بلاک کې یو دم فایل کېږي دغه بلاک حالات کې لینکونه زموږ په کار راځي. صحیح ده. نو د دې لپاره موږ سره دغه یو لینک پاتې دی. صحیح ده. دا لینک پاتې دی او دې کې اوس موږ د پته نه لګي چې کوم یو موږ بلاک کړو او کوم یو موږ نن بلاک کړو یا نن ډیزیګنیټډ کړو کوم ډیزیګنیټډ کړو. نو د دې لپاره به موږ داسې چل وکړو چې موږ به د هر یو انټرفیس مربوطه سویچ ته به وګورو د هغې پرایورټي ته به وګورو. صحیح ده. چې د کومې پرایورټي کمه وه نو هغه موږ سره څنګه وي د ډیزیګنیټډ حالت کې کومې چې پرایورټي های وه نو هغه موږ سره په بلاک یا نن ډیزیګنیټډ حالت کې وي. دلته وګورئ پرایورټي خو یې د دواړو څنګه ده سیم ده. له هغې نه وروسته بیا موږ میک ادرس ته ګورو.
د سویچ 2 میک ادرس د سویچ 3 نه څنګه دی زیات دی ځکه هغه سویچ 3 غټوغه څنګه بي بي دی نو دا موږ سره ډیزیګنیټډ حالات کې شو او دا بل موږ سره نن ډیزیګنیټډ حالات کې شو صحیح ځکه که ځینې وخت کې د سویچ 1 او سویچ 2 ترمنځ او همدار د سویچ 3 او سویچ 1 ترمنځ دغه لینکونه ځینې وخت کې شاید چې ځینې مشکلات رامنځته شي ډاون شي نو په دې صورت کې به دغه د سویچ 3 او سویچ 1 ترمنځ 2 ترمنځ چې کوم لینک دی چې یو طرف ته نن ډیزیګنیټډ بل ډیزیګنیټډ حالات کې دی مطلب په بلاک حالات کې دی دا بیا زموږ په کار راځي او دا بیا خپل اپریشن ترسره کوي صحیح ده خو اوس راځو او همدغه تیر څه چې ولوستل یو نوټ کې درته تشریح کوم ستاسو ذهن انشاءالله خلاصیږي ښه One switch is elected as a root bridge. All port in the root bridge are designated port. یو switch د موږ سره د root bridge په شکل انتخابیږي او ټول مربوطه د root bridge پورټونه چې د موږ سره designated یا forwarding حالات کې وي. خا root bridge موږ سره څنګه انتخابیږي؟ اول priority ته ګورو، لا غینه وروسته که priority ټای و بیا موږ چې ته ګورو میک ادرس ته ګورو صحیح ده؟ خام هر پاتې شوی سویچ په د خپلو انټرفیسونو څخه یو انټرفیس د روټ پورټ په توګه څنګه کیږي انتخابوي چې په فارورډینګ حالات کې وي ښه روټ بریج مو انتخاب کو له هغې نه وروسته چې هر یو سویچ موږ سره پاتې دی هغه به موږ سره د هغې هر یو پورټ به د څه شي په شکل انتخابیږي د روټ پورټ په شکل انتخابیږي او هغه موږ سره څه شي په فارورډینګ حالات کې وي خام هغه پورټونه چې روټ پورټ مقابل لوري ته وي تل په ډیزیګنیټډ پورټ وي صحیح ده تل دا خو معلومه خبره ده تیر ځل مې څو ځل درته ولوستل چې ډیزیګنیټډ پورټ پورې چې د روټ پورټ پورې چې څومره پورټونه نور نښتي وي هغه موږ سره څه شوي ډیزیګنیټډ حالات کې وي خام روټ پورټ موږ څنګه انتخابوو اول ته ټولو ټیټ روټ کاست ته ګورو له هغې نه وروسته لویسټ نایبر بریج آی ډي ته ګورو او له هغې نه وروسته که چیرته دا هم سیم و بیا لویسټ نایبر پورټ آی ډي ته ګورو صحیح ده ښه درېیمه خبره هر پاتې شوی کولیژن ډومین به یو انټرفیس د ډیزیګنیټډ پورټ په توګه ټاکي یعنی په فارورډینګ حالات کې به وي او مقابل پورټ به نن ډیزیګنیټډ پورټ کې وي یا بلاکینګ حالات کې وي ښه روټ پورټ مو هم انتخاب کو او ډیزیګنیټډ پورټ هم راته معلوم شو اوس هغه کوم چې مونږ غواړو په بلاکینګ سټیټ کې وساتو نو هغې به یو انټرفیس په ډیزیګنیټډ پورټ کې به حالات کې وي او هغه لینک په یو طرف ته پورټ یا انټرفیس به په نن ډیزیګنیټډ پورټ حالات کې وي صحیح ده هغه موږ څنګه ټاکو لومړی به د هغه غواړي چې لینک ته بلاک کړي او په راتلونکي کې غواړي چې هغه ستا په کار راشي نو لومړی مهمه دا ده چې د هغې لویسټ روټ کاست ته وګوري که چېرته لکه تیر ډیاګرام کې چې مې درته وښود هلته خو موږ ډایرکټ بریج آی ډي ته وکاته صحیح ده ځکه هغې روټ کاست مساوي و له هغې نه وروسته به د هغې مربوطه سویچ بریج آی ډي ته ګوري که روټ کاست زیاتی و مطلب مساوي و بیا به د دغې کولیژن ډومین تیش ته ګوري بریج آی ډي ته به ګوري کوایز راځو اوس وروستۍ برخې ته ښه ایچ ټي پي یا سپیننګ ټري پروټوکل اصلي موخه څه ده اول انکریز بینډویټ دویم انیبل راوټینګ دریم پریونټ سویچینګ لوپس څلورم انکریپټینګ ډیټا ښه ویډیو ودروئ او سم ځواب په نښه کړئ نو سم جواب موږ سره هغه prevent switching loop. Question number 2. If the root bridge fail, what does STP do? که چیرته root bridge fail شي نو STP څه کوي؟ اول disable all switch، دویم elect a new root bridge او دریم delete all BPDUs او څلورم switches to RIP protocol. نو ویډیو ودروئ او سم جواب په نښه کړئ. نو سم جواب موږ سره هغه elect a new root bridge. ښه question number 3 کوم سټنډرډ د اصلي اس ټي پي پروتوکول تعریف کړی دی؟ ښه اول جواب دا دی چې IEEE 802.1 کې دویم IEEE 802.3 او دریم IEEE 802.1 دی او څلورم IEEE 802.11 نو ویډیو ودروئ او سم جواب په نښه کړئ. نو سم جواب موږ سره هغه IEEE 802.1 کې question number 4 په STP کې کوم سویچ د ټاپالوژي مرکزی ټکی جوړیږي؟ اول روټ سویچ، دویم ډیفالټ ګیټ وی، څلورم DHCP سرور، څلورم نن روټ سویچ. نو ویډیو ودروئ او سم جواب په نښه کړئ. نو سم جواب موږ سره هغه روټ سویچ. question number 5 لاندې کوم یو د STP پورټ سټیټ دی یا د STP حالات دی؟ صحیح ده اول
ریفریشینګ، دویم بلاکینګ، دریم ټرمینیټینګ، څلورم ریډي. نو ویډیو ودروئ او سم ځواب په نښه کړئ. نو سم ځواب موږ سره هغه بلاکینګ حالت دی. نو ډیره مننه چې زموږ ویډیو مو تر دې ځایه تعقیب کړه. کوشش وکړئ چې زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، لایک پرې وکړئ او همدارس کمنټ پرې پرېږدئ. ویډیو له اړوند ملګرو سره څنګه کړئ شیر کړئ. نو په بل راتلونکي لیکچر کې چې زه عادل سادات له تاسو سره حاضرېږم، تر هغې مو په الله یاد سره الله په سپارم. په دعاګانو کې مو یاد ساتئ. الله حافظ.